علیکم ورحمت الله. د قمر بنسټ د افتتاح نه بس تاسو ته یو معمولی خبره درته په 2018 کال کې رحمت الله ورور بهر وزدلته نو دغه ایډیا چې څنګه پیدا شو خو هغه به قصه نه سره وګدو نو موږ هیڅ کلم دا فکر نه کوو چې موږ به د هلمند نه د لی ولسوالۍ یا د فاریاب لرې ولسوالۍ یا مثلا د سمنګانو یا مثلا د خوا د کندهار اخوا بدخشان تر دې ځایه به موږ کارونه وکړو. خو لله الحمد هغه عزم او اراده همدارنګه اخلاص د وطنوالو د هیوادوالو د هغې تشویق لله الحمد دې حد ته ورسولو چې موږ نن د هلمند په ولایت کې په هغه ولسوالیو کې چې خارجیانو پې ډاکومنټیانې جوړې کړي چې دلته داسې جنګ و داسې جنګ هغلته موږ نن لله الحمد د ابادۍ قدمونه ږدو. دا یوازې دا نه چې یو څو مشخص اشخاص بلکې دلته د داسې مخلص انسانانو چې هغه وخت کې بهر ته اوسېدل د هغې مالی ملاتړ د هغې هغه تشویق چې هغې له جملو څخه یو شیخ به درته وښیم. شیخه ستړی مه شي. وعلیکم السلام ورحمت الله. نو ماسر صاحب شیخ ریاض احمد صافی دا خو به تاسو وینئ پېژنئ به پرینکونه خو بیخي زده نه دي که نه پیج دې بند ریاض هغه وخت کې لندن کې وم ماسټري هم هلته وکړه لیسانس یې هم هلته کړی الحمدلله چې بیرته راغی دې ځای نه چې تللی و ګیرې په مخ نه بیرته چې راغی سړی شیخ و سړی ته چیرې تللی تبلیغ ته تللی نو د هغې له جملې څخه دا و چې اوس لله الحمد په قمر کې فکر وکړه چې ټول داخلي منیجمنټ لله الحمد شیخ مخ ته وړي ځکه مصرف پې شوی دی وروره درسونه یې ویلې اقتصاد یې ویلې منیجمنټ یې ویلې نو اوس ضرور به عملي کار کوي او د شیخ نه خلاصېدی نو سو بیا تښتېده بیا هم پرې نه ښودی نو ورور هغه اول وختونه څنګه و هلته نور ورونه لګیا دي ښه مخکې وخت و هغه د خوست سفر دی په یاد دی او خوست سفر په 2018 کې اتیا بستې هم پیدا کړي ډېر ورته خوشحاله و اتیا بستې الماس خوراکي مواد بستې دا به چېرته توضیح کوو څلوېښت کسونه خوست ته لاړو پکتیا ته لاړو یو مستند اول ځل افغانستان کې ولاګینګ هم وکړو او مسجد جوړونه خو ډېره لرې خبره وه چې ډېر غټ غټ مسجدونه اوس الحمدلله تر 200 واوښتل د قمر مسجدونه څاګانې خو 800 هغه کورونه نه 1100 څاګانې تقریبا 300 کورونه په مختلفو دا مسجدونه فکر وکړئ تا ویلې ولسوالۍ ده همداسې غټ مسجدونه دي فاریاب کې قیصار داسې ځایونو ته تللي وو چې یعنې ډېری خلک په ډېر شیان اشنا نه دي پخې خښتې نه وي لیدلې داسې یو کور یې نه و لیدلی ټول خټین کورونه دي خو د الله کورونه ماشاءالله دې ته را رسېدلي دا ټول ملګرو اخلاص دی د قمر ټیم ډېری ورونه دا فکر کوي چې قمر کې یو دوه درې ورونه به وي خو الحمدلله قمر شاوخوا 40 نفره دایمي کارمندان لري چې په هره برخه کې مالي او نورو برخو کې کار کوي میډیا او همداسې او 100 دیرشو نه شاوخوا نمایندګان لري ماشاءالله ولایتو کې قمر لله الحمد یو نوم دی ماشاءالله. بله مهمه خبر دا ده چې قمر د یو شخص پورې تعلق نه لري که نن شیخ نه کېدای شي دنه یو بل لور خری چې هغه دله مثلا نن که رحمت الله نوروز نه دا نه ده چې انحصاري ده چې رحمت الله نوروز باندې او قمر باندې لله الحمد په سلهاو نوروز موږ لرو کېدای شي بل داسې کس راشي چې د نوروز نه ښه ده رننګ موږ د دې قمر وکړي همدارنګه نن زه نه یم زما نه بهترین ورونه شته دي دا زموږ او ستاسو شریکه بنسټ دی زموږ او ستاسو شریکه اداره ده دا د هیواد ده زموږ نه بلکې د ملت ده کېدای شي دغه یتیمانو کفالت چې موږ کوو زما او ستا په ځای دا اوس چې ولاړ یو آینده کې 2 یتیمانه ولاړ چې قمر یې کفالت کړی او ماشاءالله رسېدلي ماستریانې کړي او بیا قمر مخ ته وړي بالکل دا مې امکان شته نو ورونو فقط د دغه جملې څخه یو څه درته ښیم ته شیخه دا موبایل مې زما لاس شخصي دې خوا راوړه زما قد لږ جګ دی هو که نه ښه زه به داسې شاته درته نېغ داسې جګ چناري قد ټول 4 ګوتې فرق ده که نه یاره ښه ده چې ډېر لوړ قد دی بیا خو به درنه په عذاب وو زه به درته صبر وکړه مسجد مه خیاله صبر زه به یو خبر ته وکړم په موټر کې ناست نو سهار وخته دلته په نادلي ولسوالۍ کې یو 2 کور افتتام کوله نو یو مسجد باندې مې سترګې ولګېدې په 2023 کې موږ جوړ کړی اوس پورې افتتاح نه ده کړې تاسو سره مې شریک کړی ده ویډیو نو هلته لاړم ومې کتل په دې ګاډي کې یو سوچ راغی چې هغه کاڼې یا په تیږه باندې د قمر بنسټ نوم و والله العظیم چې ما ته هغه وخت حالات را یاد شو بیا د سختۍ دې هلمند ته یو ځل موږ راغلي وو نو دلته جنګ و په 2019 کې تقریبا کورونا په شروع کې په الله قسم چې زموږ په موټر باندې تیارونه داختله وشوه ښه فیلډر باندې داسې دوړې راجګې شوې
نو هغه وختونه ذهن ته راغل خو دا د ملګرو اخلاص او هغه منډې او ترړې کوشش سایه لله الحمد دا تر دې حده راورسېدو چې د نن داسې مسجدونه جوړېږي، نن غټې ښوونځۍ جوړېږي، نن غټ کلینیکونه روغتونونه جوړېږي، نن په سلهاوو څاګانې په زرهاوو بلکې همدارنګه نن په سلهاوو یتیمان ته کورونه په مختلفو ولسوالیو کې. نو دا داسې وړې خبرې نه دي ورونه، دا نه دي چې کیبورډ ته کښېنه که نه پلای کې داسې وکړو بسا کې نه دا به د عملي میدان کې کښېنې او عملي میدان کې به ته کار کوې، نو هغې نه وروسته بیا ستا نتیجه معلومیږي. دا د دغه د ملګرو منډو تړلو کوشش سایه دا د دې نتیجه ده. ته راسه شیخ راځه نږدې دی، زما هم لاس سخت شو، د تا هم لاس سخت شو. هغه بند دی. دا جومات خو لږ خلاص دی، علي صاحب دا جومات لږ خلاص دی. ته راکړه علي صاحب کلي راواچه. ډېره مننه، خیر اوسې. بسم الله. الحمدلله څومره ښایسته مسجد بره چت وګوره، ډېر په ډیزاین دا داسې دی چې یوازې قمر بنسټ باندې شی نه کېږي، د کې د کلیوالو کوشش، د کې د هغې مالي ملاتړ، د هغې فزیکي کارونه پکې مثلا همدارنګه د کاریګرو خدمت، دا ټول هغه څه دي چې ټول سره لاسونه ورکړو انشاءالله بې نتیجې داسې. نو دا تقریبا 14 متره چې اوږدوالی لري، داسې 10 متره دی، 9.5 متره دغسې همداسې برنډه یې حتی برق سیسټم یې داسې پورته وګورئ ښکاره کړه ته پکې نه ښکارې که دا وګورئ. نو دوستانو بس دا ټول هغه اخلاص، ټول د ملګرو ایمانداري، همدارنګه که درته منډې تړلې بس هغه نتیجه دغه شي. انشاءالله موږ به کوشش کوو، موږ به کار کوو د وطن لپاره، د ولس لپاره، د امت لپاره. تر ټولو بهترینه خبر دا ده چې امت لپاره. نو الله دې داسې وخت راولي چې ټول دنیا مسلمانانو ته ورسېږو. بس موږ بس دا لوی ارمان دي. ډېره مننه. او ما ته به لاړ شو افریقا افریقا ته به لاړ شو.